کله دې داسې احساس کړی دی چې ته د یو چا لپاره هر څه کوې خو بیا هم هغه ستا قدر نه پیژني؟ نو که داسې در سره شوي وي نو دا پیغام تر اخره پورې واوره، کیدای شي د دې پیغام د وجې نه ستا ژوند بدل شي. په ژوند کې موږ ډېر وخت د ځینې خلکو دپاره داسې ډېر کوششونه کوو چې د هغه د خوشحالولو هڅه پکې وي، د هغوی دپاره خپل وخت وباسو، د هغوی دپاره خپل کارونه پرېږدو، د هغوی دپاره خپل آرام پرېږدو او کله کله د هغوی دپاره خپل خوبونه هم قربانوو، خو بیا هم هغه زموږ قدر نه پیژني. خو موږ فکر کوو چې دا به یوه ورځ زما قدر وکړي، خو تل حقیقت داسې نه وي. ځکه ځینې خلک د هغه وخته پورې تا سره ملګرتیا کوي، ستا سره په ناسته پاسته کوي چې ستا نه یې ګټه وي، یعنې ستا نه یې څه مطلب وي. که هغه ګټه یعنې هغه مطلب بند شي نو د هغوی اړیکې هم ختمې شي. نو په دغه وخت کې انسان ځان ملامت کړي چې آیا دا دومره څه ما وکړه، ما خو ویل چې دوی به زما یوه ورځ قدر وکړي. نو که تاسو سره هم داسې کیږي چې یو کس تاسو په قدر نه پوهیږي او د هغې دپاره ته د ځان نه هم ډېر کوششونه کوي، د هغوی دپاره محنت کوي، د هغوی د خوشحالولو دپاره کوششونه کوي، د هغوی دپاره هلې ځلې کوي، ډېرې قربانۍ ورکوي او هغه ستا په قدر نه پوهیږي، نو داسې خلک د خپل ژوند نه وباسه او هغه خلکو ته دوام ورکړه کوم خلک چې ستا په قدر پوهیږي. خپلې کورنۍ ته قدر ورکړه، د خپل راتلونکي دپاره کار وکړه، خپل هدف ته ځان ورسوه او د داسې خلکو نه پرهیز وکړه کوم چې ستا وخت هم خرابوي او ستا د احساساتو سلوبې هم کوي. او د داسې خلکو دپاره زړه مه ماتوه چې هغه ستا په قدر نه پوهیږي. یو باغوان تصور کړه، هغه هره ورځ خپل باغ کې ټولو ونو ته اوبه ورکوي، خو یوه ونه داسې وخیږي چې هغوی ته میوه نه ورکوي. نو آیا دا باغوان به ټول باغ پرېږدي؟ نه، هغه به همدغه یوه ونه پرېږدي ځکه چې هغه میوه نه ورکوي او نورو ته به پاملرنه سیوا کړي ځکه چې هغه ورته میوه ورکوي. نو که ستا په اخلاص هم څوک نه پوهیږي، ستا په مینه او په محبت او په هغه کوششونو هم څوک نه پوهیږي، نو هغه خلکو نه څنډه وکړه، هغه خلک سایډ ته کړه او د هغه خلکو تر شا خپل وخت مه ضایع کوه او د هغو لپاره خپل زړه مه خفګانوه. اصلي ستونزه دا نه ده چې تا ښه وکړل، اصلي ستونزه دا ده چې تا خپل قدر د هغه خلکو په نظر کې وړاندې کو کوم چې ستا په قدر نه پوهیږي. الله تعالی هر ښه عمل ویني، که خلک دې هیر کړي الله تعالی دې هیڅ کله نشي هیرولی. نو خپل ژوند با عزته، با هدفه او د الله د رضا دپاره تیر کړه. نو د نن څخه عزم وکړه چې خپل عزت به ساتې، خپل قدر به پیژنې او خپل هدف ته به کار کوې او خپلې کورنۍ ته به وخت ورکوي. نو په یاد لره، ته د دې دپاره نه یې پیدا شوی چې خلک خوشحال کړي او خلکو دپاره ټول عمر سخته تیره کړې او د هغوی میوه تا ته نه میلاویږي، بلکې د دې دپاره پیدا شوی چې خپل ژوند با عزته، خپل ژوند با هدفه تیر کړې او د الله خوشبنده اوسې. نو خپل ژوند په داسې کمزورو خلکو باندې مه خرابوئ کوم چې ستاسو په قدر نه پوهیږي او د هغه خلکو دپاره کار وکړئ
د هغه خلکو دپاره قربانۍ ورکړئ کوم چې ستا په قدر پوهیږي او هغه ته پیژني. خپلې کورنۍ ته کار وکړئ، خپل ځان ته کار وکړئ او خپل ژوند یو مقام ته ورسوئ. نو که زما دا یو وړوکی شان پیغام در سره ښه لګېدلی وي نو لایک مه هېروئ او دا ویډیو هغه ملګرو سره شریکه کړئ کوم چې ستاسو ښه دوستان دي او زموږ ریل لایف لیسن چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه چې په دې کې هره ورځ تاسو سره داسې معلوماتي ویډیوګانې شریک کیږي. نو ملاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې د ځان ډېر خیال ساتئ او ما لا راکړئ اجازت. د الله په امان.